د څلور هغه انسانانو روژې نه قبلیږي، د لیلة القدر په شپه هم نه قبلیږي. الله اکبر، څومره مبارکه میاشت را روانه ده، ټول ورته څومره منتظر یو. دغه څلور کارونو څخه ځان وساتئ زما وروره او زما خورې. اول دغه ویډیو لازمي د خپلو دوستانو سره شیر کړئ، که وټساپ وي، که مسنجر وي، که فیسبوک وي، که هر رقم انټرنیټي شبکه وي، دا ویډیو ورسره شیر کړئ. که چیرې هغه پرې عمل وکړ نو تا ته به نیمایي ثواب رسیږي. د لایک او د کومنټو د فالو لپاره نه ویم، خاص د الله د رضا لپاره ویم. اول د هغه انسان روژه نه قبلیږي کوم انسان چې عادتي شرابي وي، هر وخت شراب څکي. زما وروره خدای ته وګوره، نور دغه ناروا عمل دې بس کړه، روژه دې نه قبلیږي. اخري کور مو قبر دی، هلته بیا د خلاصون کومه لاره نه لرو بغیر د ښه اعمالو څخه. دوم د هغه انسان روژه نه قبلیږي څوک چې د مور و پلار نافرمانه اولاد وي. زما وروره او زما خورې، ورشه د مور او پلار نه د بخښنه غواړه، ورته ووایه زما خوږې مورې، زما خوږ پلاره، ما ته بخښنه وکړه. که چیرې هم ستا په زړه کې لږ درد ما ته تیر شوی وي نو ما ته بخښنه وکړه، که نو روژه به دې قبوله نه شي. دریم د هغه انسان چې دوستانو سره دوستي بندوي، که څه هم ملامت دی ورشه بخښنه ترې نه وغواړه او په خوله یې که. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي که په دې کې ستا عزت کم شو د قیامت په ورځ بیا له ما نه پوښتنه وکړه. الله اکبر. څلورم د هغه انسان روژه نه قبلیږي څوک چې په زړه کې کینه ساتي، هسې به یو مسلمان ورور ته زړه ډک وي. زما ورونو او زما خورګانو، له دغه څلور ناروا کارونو څخه ځان وساتئ، مبارکه میاشت را روانه ده. او تل دغه دعا کوئ، اللهم بلغنا رمضان، یا الله ما د روژې میاشت ته په خیر او عافیت او روغ صحت سره ورسئ. زما ورونو او زما خورګانو، دغه ویډیو لازمي د خپلو دوستانو سره شیر کړئ، که هغه پرې عمل وکړ نو تا ته به نیمایي ثواب رسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پښتو رواج دی سخت دی پښتون دی، پښتو رواج دی.